السلام علیکم ملګرو. په ورلد کپ کې نیدرلند او سریلانکا ته شکست ورکول نه بعد د پاکستان را روان هدف انډیا ده چې را روان میچ به د انډیا سره وي. دا میچ به 30 شروع کیږي په سوم تاریخ باندې به دا میچ وي او د دې میچ لپاره د پاکستان په پلینګ 11 په سکواډ کې څه چینجز څه تبدیلیاں کیږي او کنه. نو دې میچ په اړه کې پوره معلومات تر کوم نو ویډیو را ستر اخیره پورې وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره هم شریک کړئ. تاسو ته دا معلومه شي ملګرو چې پاکستان د ورلد کپ آغاز په ډیر کامیابی سره کړی دی چې اولی نیدرلند ته ماتې ورکړې ده، په دویم میچ کې بیا سریلانکا ته ماتې ورکړې ده او د پاکستان د ورلد کپ دریم میچ د انډیا سره دی چې دا میچ په 14 اکتوبر باندې په نریندر مودي کرکټ سټیډیم احمد آباد کې به تر سره کیږي چې پاکستان او د انډیا دا میچ د ورلد کپ د ټول نه خطرناک او های ولټیج مقابله وي. ورلد کپ کې د پاکستان او د انډیا مقابله تر غنټو په حساب باندې وخت پاتې نو د مقابله تر ډیر د کرکټ مینوال په انتظار باندې دي چې دا د ورلد کپ د ټول نه های ولټیج او سخت مقابله تر سره کیږي. نو پاکستان خو په ورلد کپ کې خپل اولنی میچ د نیدرلند نه ګټل، دویم میچ د سریلانکا نه ګټل. نو تاسو سره ایسه نظر لرئ چې د دریم میچ به د انډیا نه وګټي او کنه. پاکستان خو تر اوسه پوری په ورلد کپ کې دوه میچونه کړي دي او دوه میچونه یې ګټلي دي. د دې های ولټیج مقابله لپاره د پاکستان په سکواډ په پلینګ 11 باندې نظر واچو. نو پاکستان په سکواډ په پلینګ 11 کې به دومره چینجز نه کیږي، البته د یو کھلاړي د بدلیدو امکان دی پکې. که پاکستان په پلینګ 11 باندې نظر واچو نو د انډیا خلاف به همدای ولس لوبغالي لوبيږي. نو کې دیش چې د انډیا خلاف د دې میچ لپاره امام الحق د پاکستان د پلینګ 11 نه ډراپ کړی شي ځکه چې د امام الحق فارم هغه شانتي وس نه دی. البته فخر زمان فارم هم نن سبا ډیر زیات خراب دی او پورا امکان نه چې د انډیا خلاف د دې میچ لپاره فخر زمان دوباره پلینګ 11 ته راوستل شي ځکه چې فخر زمان تر غټ میچ یو غټ کھلاړي ویل کیږي او امید ده چې فخر زمان به د انډیا خلاف یو ډیر غټ سکور کوي. څنګه چې تاسو پته لرئ چې په چیمپیونز ټرافي کې فخر زمان د انډیا خلاف ډیر زبردست بیټینګ تر سره کړو. نو د انډیا خلاف د پاکستان په پلینګ 11 کې به شامل وي اوپننګ به کوي فخر زمان او عبدالله شفیق، ون ډاون به سراوزی، کیپټن بابر اعظم، څلورم نمبر باندې محمد رضوان، ورپسې سعود شکیل، افتخار احمد، شاداب خان، محمد نواز، حسن علي، شاهین شاه افریدي او حارث رؤوف. نو همدای ولس لوبغالي به د انډیا خلاف لوبيږي. نو پلینګ 11 ولس لوبغالي خو د میچ نه مخکې یو 15 منټه مخکې اعلانېږي چې دا لوبغالي به په نننی میچ کې لوبيږي او پورا امکان دی چې امام الحق ډراپ کړي شي او فخر زمان او عبدالله شفیق به اوپننګ کوي. نو اخرکار د کرکټ د مینوالو انتظار ختمېدو والا دی او د پاکستان او د انډیا میچ ته په غنټو په حساب باندې وخت پاتې دی چې دا میچ شروع کېدو والا دی. نو تاسو سره ایسه نظر لرئ چې دا میچ به څوک وګټي، پاکستان یا انډیا؟ خپل کمنټ سره ضروري شیر کړئ. د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. ملاویږو په بلې ویډیو کې. د الله په امان.